ځکه به سلمان فارسی رضی الله عنه خبره کوله وی درې قسم خلکو ته چې وګورم په تعجب کې پریوزم. درې قسم خلک دا ما په تعجب کې اچي ډېر ناشنا خبره کوي. و یو هغه انسان چې د دنیا سره سم محبت کوي او دوک د ارمانونه او مرګ په دبه سره رواني مرګ لټي او د قمقل د پته نشي شاته را به مرګ روان دي. او دوی ماغه سړی ته ډېر په تعجب کې چې و خاندي د خله وازه کې او په شا واوړي او د پته ته نشتی چې الله دې خپه دې که خوشاله دی او د خله وازه کې او په ډق ډق و خاندي او شاته واوړي او د پته ته نشي چې الله خپه دې که خوشاله دی. دې چې د سوچوم نه کړي او درې ماغه چې غافل دی د آخرت نه او د هر څه لیکل کیږي او د سره به حساب کتاب کیږي. دې انسان ته ډېر غټ حیران یم چې ته څنګه د آخرت نه غافل او د هر څه نوٹ کیږي او د هر څه لیکل کیږي. ذکر رسول صلی الله علیه وسلم تسویلی وی دنیا چې د خوګه د تکش نه ده او الله به کوي تاسو پرې خو دې دې لپاره لینظر کیف تعملون چې تاسو څنګه عمل کوئ الله دا راخاره کوي. فتقوا الدنيا نو دنیا نه ځان ساتي واتقوا النساء او د خزر فتنه نه ځان ساتي. دا دوه خبرې د انسان غټه تبعی ده کما دنیا او زنانه. د هر شر چې ولټه دغه جړلم دغه ده یا به دنیا سره محبت او یا به د خزر سره محبت. د خزر سره محبت هم روا ده د دنیا سره محبت هم روا ده خو په حدود کې دنه ما باور کوي چې دنیا په باره کې معلومات حاصله ول په دې ځم په کول داس ناروا کار نه دی خو دومره حدود کې چې آخرت ته ير نشي. د نیکان خلک ګوره دنیا باندې آخرت باندې سم پويږي دنیا او اکثر پته هم نه ساده ونته کې ځکه دا کم چې دنیا پرسي په دې دیندار خلکو پورې خان دي ساده ونته کې نه دی او ساده په دې وځي چې هغه ته د دنیا پته نشته او د آخرت پته نشته خو د تاسو د آخرت کې چې سره ته وي